عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی او بزرګ مونږه په ملک څوک ورته لوی ځوان وایي، څوک ورته پیرانی پیر صاحب وایي، څوک ورته د 11مې ځوان وایي. اصل نوم او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د تقریر کولو دا الله په توحید باندې او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج باندې سبحان الذي اسرا بعبده لیلن کی تحقیق کولو چې لیلن کی تنوین د پاره د تقلیل ده. الله هغه ذات ته چې د سترګو پر رب کې د شپې په یو لږه غوندې حصہ کې د ځمکو نه لا مکان تخپل محبوب بوتلو په خپل راز و نیاز مشرف یو سره په جلسه کې را پاسې دا وی چې دا زما عقل نه مني. یو شپکه او بیا بیت المقدس تتلل او غینا بیا آسمانونو تتلل او خدای سره راز و نیاز کول دا زما عقل نه مني. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی ډېر خدای چې ستا عقل نه مني ز خپل کار کوه. اوس لکه یو سړی وی روزه زما عقل نه مني زرک شک ستا عقل نه مني نه بده ستا ډېر خبرې دي ستا عقل به نه مني. خزه بربنده ګرځول دی عقل مني خوار شي او دغه دا سور روزه دی عقل نه مني. دا پاکستان دی پخوا به مونږ دا پوهېدو چې د پاکستان مطلب دا دی چې دا پلیت به لري شي او دا پاک خلک به پکې پاتې شي. اوس د پاکستان مطلب مونږ دا پوه شو چې پاکستان دا معنا چې د حیا نه، د شرم نه، د غیرت نه، د دین نه، د مذهب نه، د هر څه نه به دا ملک پاک. دا ملک به اوس د هر شي نه، د ایمان نه بم پاکي، د حیا نه بم پاکي، د شرم نه بم پاکي، د غیرت نه بم پاکي. نننه خبر وګورئ اوس اسلام د امریکې ته روان. وایس آف امریکا یو نیوز دی چې دوی به په پاکستان کې چغې والي چې اسلام په ترقۍ روان دی. اوس امریکا کې لګیا دی د اسلام ترقي به وګورئ. لږه زمانہ پس به تاسو وګورئ چې په امریکا کې د اسلام کومه چرچه جوړي دلته نشته. بہرحال دلته دا خلق دے دا شی می عقل نه مانی دا نو ٹھیک ده چې نه مانی خپل کار کوا دې سره بس کول نه دی په کار او نه خبر غستا عقل نه مانی ضرب شه ته یې څه شی چې ستا عقل نه دې شکل ته دی وګورا دې سر ته دی وګورا دې بوتاړ ته دی وګورا د خر سره در پورې تړلې ده. ستا عقل شتا د خدای د حکم په مخ کې ستا عقل څه شی د جناب محمد رسول الله د قانون په مخ کې ستا عقل څه شی. او بیا په پاکستان کې عقل لا چا کې دغه کې عقل دی. وزیر اعظم چې وی لوډ شیډینګ نشته ګرمای نه د خلکو بیړه تباہ. صوبائی وزیر اعلی چغې وی ما هدایت کړی دي بجلی به اوس نه بندېږي. پرون راسي د بجلی حال ګورئ څه قیامت جوړ. د اوبو حال ځای په ځای ګورئ څه حال جوړ. دا شی ستاسو عقل مني او دا ستاسو عقل کې راځي. د کم د ملک
د وزیر اعظم جبه چې په جبه بنی او خبره څوک په 2 پیسې نه اخلي د صوبې د سربراه جبه په جبه نه او خبره څوک په 2 پیسې نه اخلي هغه څه ملک خو دې ته وایي چې خبره وکړي او د کاڼي کرخی خبره وکړي او آرډر وکړي او د هغې خلاف وشي او په سړکونو خلک ځوړندي سر لاندې او خپې پاس نن تاسو سره د ملک درد دی ول تا اسپیټال ته ورشه د نرسانو سره ستا د مریض دردي پړي استن ورته څنګه وایي زخم نه پټای څنګه راکاږي ټول ورځ د کمپاوډرانو او ډاکټرانو سره سال جوړ دی په دې اسپیټال سال جوړ هیلث منسٹر پخبر گستر ګړون ای ته پته نشته ویني نه هغه چې شار رواني اسپیټالم صفاشي او ټول ځای په ځای ولا دا خو د ملنګي لباس اغوسته پکار دي ځان زخمی کول پکار دي او بیا اسپیټال تتلل پکار دي بیا به د کیجوالټي حالم درته پته ولګي او د نرسانو حال بم درته پته ولګي او ځان مسافر کا او زخمی کا او په کیجوالټي کې ځان وګرځاو چاله زخمی ما او یې د ته وزیر اعظم یا یې د وزیر اعلی یا یې د لوی سړی او ځان سره دا چلو کا بیا د اسپیټال حال وګوره چې اسپیټالونو کې سال جوړ نو زما عزیزانو خدای ډېر خکې چې څه در سره کوي ډېر تاسو پوه شئ ډېر خکې الله ظالم نه دی ا ډېر لوی منصف دی هغه دې قوم ته ګوري او هغه څه ور سره چې څنګه قوم دې دغه څه ور سره خدای ټولې فیصله جیسے روح ویسے فرشتے یو شیخ عبدالقادر جیلانی توے زما دا عقل کې ناراضي هغه ورته وی چې ولستا عقل کې ناراضي وینراضي چې ناراضي ځ خپل کار سړیو د لوی خلقو لوی لاړو چې لاړو کور ته لاړو خزي سرخه کول ورته سړیت ته ډېر زر راځي وېڅ لګیا دې په جمعات کې یو منټ کې مې راځته لاړو دا لاړو مې چې زما عقل کې خدا نه راځي بس هم داسې تیرا پاسې د موران خزه ورته وخت لا ډېر دی دا منګیا والا او دي سین نه لګي او براوړه کټوای مټوای په سین ته تله دی او بو پس ګرمي وا خیال کړي چې لګولام با او چې جامې وېستې دي او سین ته ور ټوپ کړی دي سین ولا یو ټیلا ور کړی دا هغه غاړه غرزولې چې هغه غاړه غرزولې چې ځان ته ګوري خزه شوی چې خزه شوی دا نو یا لیکړه چې داس چلو یو دوبی لګیاو د سین په غاړه جامې وینځل هغه چې کتلی چوهوي دا خو خزه دا بے اجابه ده هغه زر صادر راوړې ده په د پاسه چولې ده کور ته بوتلې چې کور ته بوتلې ده شپې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی هغه بس زنانو مو مسافر هم څوک مینشتو د شرم ویم نه چې زه خو سړی وم دا چل را سره وش دا د شرم نه په خواب دا خلقو ته تعجب کېده چې سړی څنګه خزش اوس په پاکستان کې هم دا یقینم راغلی ځکه چې هر سړی خزه دا کا خیال کوي تاسو په دې بازار کې صدر روډ باندې مازیګر ټیم کې وګورئ والله کې او پیژنې چې دې کې خزه کما ده سړی د پنجاب د وزیر اعلی شکل په اخبار کې وګورئ ک تاسو او پیژندو چې دا خزه د کسړې ده په مخ کې
بالکل داسې صفا چیت مخې دی لکه دا پخه ښځه شرمېدل یا قوما ښایسته خلک هم خدای نه درکوي چې چېرته اړخ هم خوشحال شي چې داسې ورته یوسف علیه السلام چې څه وخت کې قادسالي راغه نو بادشاه ورته ویل څه به کې دا خو به 6 میاشتې قحطي ستا په دې ملک باندې ورته ویل بادشاه غم مه کوه زه به په دې خپل جمال باندې دا خلک 6 میاشتې ماړه ساتم نو د یوسف علیه السلام په دې مخ به نقاب پروت نقاب به پې پروتو سار به چې نقاب لرې کو د دنیا به ورته وکته نو بېهوشه تر ماښامه به په سرور کې ګرځېده ماښام به بیا ورته مخ وښوده ټوله شپه به بیا په سرور کې تېره 6 میاشتې بې روټۍ او بې خوراکه په خپل جمال خلک ساتي د ملک ښایسته سربراہ چی اسې چې ورته وګورې د سړي روح خوشحال شي دغه ته چې وګورې روح خوشحال څه چې الټای به درځي چې دا مې لا څه بلا وکړه د به وایه پادیرو کې هغه شلانډي نه دي هغه سمسرۍ چې ورته وي چې دغه بلا مې وکړه خدای به دا خدای شمول قوم نو اوس دا سړی دا ویم نه چې زه خو سړی وم د شرمه غږم نه کوي بل دا دوبیم ښځه نه وه بېګالی ملا راوستی غوټې نکاح کړی چې زه لا وارثه ښځه ده بس واده شو 12 کاله دوبي سره تېر کړه او 12 زامن یې بیا یو ورځ ښځو سره سیند غاړې ته راغلې ده ګرمي ده چې راځئ چې ولام دیم جامې ویستې دي لامبي چې لامبي صاحب بیا ولا سیند تیلا ورکړې ده د سیند دی غاړه چې ګوري د ده منګی هم پروت دی او د ده جامې هم منګي د پاسه همغسې پرتې 12 کاله مخکې چې کومې جامې دې ویستې وي زرې ورمنډه کړې جامې اچولې دي او منګوټی ډک کړی دی او کور ته راغلی چې ګوري ښځه همغسې سرخه کوي لګیا ښځې ورته ویل دومره زر رالي ده ورته ویل بیړه دې غر کشه زر چېرته رالم زما خو په زامنو راوړوم بنیاد ووت زر رالم منګی کې خو جومات ته یې منډه کړه چې جومات ته یې منډه کړه چې ګوري شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په منبر ولاړ دی او مغسې لګیا دی چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دی ورته ولاړ دی ورته وی یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے شیخ والله چې رښتیا وایي الله کولی شي چې د سترګو په رب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوځي الله کولی شي چې د سترګو په رب کې الله په خپل دیدار او په خپل هم کلامه باندې مشرف کی الله کولی شي منځ شو مانځه نه رستو حضرت شیخ ته ورنږدې شو لاس ور ویلکه څه چلو ته خو ډېر په غوسه وتی وي بیا راځي قصه یې ورته تېره کړه وی داس چل را سره وشو وی ښه تا وی چې زما عقل نه مني نو وی ما خیال وکړو چې دا ستا عقل تا ته وښیم چې ستا عقل به تا نه مني په دې خبره پوهېږئ ته به څه او ستا به عقل څه ته به څه ستا به فهم څه تاسو خیال راغی